په زابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ځانګړې اونۍ چې ګڼ شمېر مسؤلینو پکښې کې برخه اخیستې وه نن د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د زابل مرستیال والي د ریاست الوزرا د عالي مقام د ځانګړي پیغام د ویلو ترڅنګ پر شتمنو او بډای هیوادوالو غږ وکړ چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره دې اوښه په اوښه ودرېږي تر څو دوی وکولی شي چې د بېوزله هیوادوالو سره لا هم په ښه ډول سره مرسته او کومک وکړي. نو محترمو حضارو باید موږ او تاسې کوښښ وکړو له سرې میاشتې سره په دوامداره توګه باندې داسې نه شي خالص د یوې اونۍ په مناسبت نه په دوامداره توګه باندې له هغوی سره کومک وکړو تر څو دغه کومکونه د سرې میاشتې له طریقه هغه اړمنو کورنیو ته ورسیږي. الله تعالی دې تاسو ټولو ته اجر درکړي چې دلته څومره چا شرکت کړی ده. دعا کوو الله ته چې الله رب العزت دې دغه ناسته او کېناسته او دلته راتګ د تاسې په عظیم دربار کې ورته قبول او مقبول وګرځوي. بلخوا په همدې غونډه کې د زابل د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس وایي چې دوی کوښښ کوي چې د مرکز قلات په شمول د زابل په ټولو ولسوالیو کې اړمنو هیوادوالو ته د مرستو رسولو ترڅنګ د ناروغو ماشومانو او خصوصا هغه ماشومان چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته وي د هغوی درملنه وکړي. نو دغه چنده موږ کوو دغه تر 23 د عقرب پورې که د چا لږ په وس کېدی که د چا ډېر کوشش کېدی د دغه زړه سري کوچني لپاره چې دلته هېڅ علاج نه کېږي یعنې دغه کې بیا په دا نورو ولایتونو کې بیا د زابل ولایت ډېر سخت مسکین او درپدره دی او که د دغو زامنو لپاره د چا کومک په وس پوره او په دې حالات کې وکړي ډېر ځینې مشکور. په ورته مهال قومي مشرانو د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خدماتو څخه د مننې ترڅنګ د شتمنو هیوادوالو څخه غوښتنه وکړه چې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره لاس یو کړي تر څو بېوزله او یتیمو هیوادوالو ته په ښه ډول سره مرستې ورسیږي. تاسو داسې فکر کوئ چې موږ مسؤلیت نه لرو بلکې مسؤلیت هغه د ساتنخوا وي. داسې نه که موږ مسؤلیت نه لرو مسؤلیت هغه چا ده چې زموږ اولادونه روزي خو له ما څه کړی ده چې دا دونه خدمت کوي زه څوک یم چې د خدمت او عزت ونه کړم. د یادونې وړ ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بېلابېلو برخو کې بېوزله هیوادوالو ته د مرستې لاس ورغځوي.